د خپل مسلمان ورور عیوب چاته ما بیانوي، د خپل مسلمان ورور نقص دا چاته ما بیانوي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمان دی المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن دا د مؤمن سړي د پوره وینا ده، د وینې په شکل دی، لکه څرنګه چې د یو انسان په جسم کې څه خرابي وي، دا چې کله د وینې مخ ته ودرېږي بیا وینا دغه انسان ته وښایي چې په تو کې دغه نقص دی، په تو کې دغه غلطي ده، نو هغه وینا دغه انسان ته هغه د نقص بیانوي. د غرنګ مؤمن سړی د مؤمن سړي د پوره دا بالکل د وینې په شکل باندې دی چې کله یو مؤمن سړی په بل مؤمن سړي کې یو نقص ویني، یو عیب ویني، یو غلطي ویني، بیا دته هم په چار دو چې هغه صرف دته بیان کو چې په تو کې دا غلطي دو دا نقص ته دغه اصلاح وکړه. وجه لکه څرنګه چې وینا دا د انسان عیب صرف یو انسان ته بیانوي، بهر خلک نه بیانوي، اعلانات نه کو، دغه تشهیر نه کو چې په دغه پلونګي کې دغه عیب دی، دغه د وجنه مؤمن سړی هم چې کله په مؤمن سړي کې عیب وویني بیا دته په چار دو چې دا د تشهیر نه کو، خلته د نه بیانوي چې په تو کې د عیب دی، بلکې دته دا وایي چې په تو کې د عیب دی، دا نقص ته دا ختم کړه. یو کس ته نوستی د په شمزۍ باندې څټه یو چمچای راوندی، نو د مؤمن سړي تقاضا دا ده چې هغه دته وایي چې په تو باندې دا چمچای راوندی، دا چمچای د جسم نه لرې کړه، دا تو ته نقصان دی رسوي، یا که ورته ویلی نه شي خپل د جسم نه لرې کو. دغه په شفقت د محبت انداز دی، دا د مؤمن سړي یو فرض دی چې هغه بل انسان ته دغه شي خبر ورکړو چې تو ته دا شی دی راوندی، نقصان دی رسوي، دا د جسم نه لرې کړه. دغه د وجې نه د یو مؤمن سړي د بل مؤمن سړي په باره کې هم دغه ضروري دی چې کله په یو انسان کې یو عیب وویني، یوه خرابي وویني، یو نقص وویني، بیا د بل چاته نه یایي بلکې دته د وایي په محبت سره، په شفقت سره چې تو په جسم کې دغه نقص دی، د عیب دی، دا د جسم نه لرې کړه. نه لکه څرنګه چې یوه وینا د یو انسان عیب صرف دته وښایي بل چاته نه وښایي، داسې د مؤمن د پوره هم ضروري دی چې هغه مؤمن انسان د یو بل انسان عیب صرف دته وښایي بل چاته نه وښایي. که چیرې هغه عیب یې بل چاته وښایي دغه مطلب دا دی چې دغه د دین په چاره کې په دا کې د اخلاص نشته، په دا کې د شهرت مقصد دی، دا خپل ذاتی مفاد دی په دا کې، او که چیرته یو انسان ته وښایي شهرت یې نه وکړو بل چاته نه وایي، نو دغه مطلب دا دی چې دغه چار کو دا صرف د الله تعالی د رضا د پوره کو.